پیغام د مدني دی حدیث د پاک نبی دی پیغام د مدني دی حدیث د پاک نبی دی حدیث د پاک نبی دی کوي دارنګ بیان د ژوند لار زمنګ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د آخرت ویره. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د آخرت ویره. درنو اوریدونکو، حضرت ابوذر غفاري رضی الله تعالی عنه د هغو خاصو اصحابو له ډلې څخه و چې د نبوت په دربار کې خاص مقام او ځای درلود. په اصحابو کې دوه ډوله خلک و. یو هغه چې دنیا یې د کمال په حد کې په لاس راوړې وه، او دوهم هغه خلک چې دنیا یې حقیره ګڼلې وه او د آخرت په نعمتونو یې قناعت کړی و. حضرت ابوذر غفاري رضی الله تعالی عنه له دوهمې ډلې څخه و چې دنیا یې حقیره ګڼلې وه او د آخرت په نعمتونو یې قناعت کړی و. هغه په زهد، تقوا، توکل، قناعت، حق ویلو او زړورتیا کې په ټولو صحابهو کې بې جوړې و. د آخرت فکر هغه له دنیا څخه بلکل بې نیازه کړی و، او دا هغه وخت و چې د کسرا او قیصر د خزانو بارونه دارالخلافت ته را روان و. په هر ځای کې قصرونه او ماڼۍ جوړېدلې، د عیش او آرام سامانونه به پکې و، خو هیڅ شي هم د دې آخرت خوښوونکي او د الله رب العزت د رضا غوښتونکي نظر د ځان په لور ونه ګرځولی شو. د سرو زرو او جواهرو ډیرۍ به ورته د کودړو څخه زیات ارزښت نه درلود. هیڅکله مال راغونډ نه که، له اړتیا څخه به یې چې څه شی زیات پاتې شول په هماغه وخت کې به یې مصرف کړل. د حضرت ابوذر غفاري رضی الله تعالی عنه نظر د نقد مال د راټولولو په مسئله کې ډیر سخت و، او اکثر به یې فرمایل که څوک سره او سپین زر په خزانو او سیفونو کې ساتي، په حقیقت کې د اور سکروټې ساتي. حضرت ابوذر غفاري رضی الله تعالی عنه ساده او د غریبي ژوند درلود. بې له هغو څو شیانو څخه چې د یو روح لرونکي او ژوندي انسان ژوند بې له هغو څخه امکان نه لري، نور هیڅ سامان یې نه ساته. یو ځلې ابو مروان هغه ولید چې وړین څادر یې له ځانه تاو کړی او لمونځ یې کوه، نو پوښتنه یې ورڅخه وکړه چې ابوذره له تا سره بې له همدې څادر څخه نورې ټوټې نشته؟ ابوذر رضی الله تعالی عنه په ځواب کې ورته وویلې که چیرې نورې ټوټې را سره وی نو تا به نه لیدلې؟ ابو مروان ورته وویلې څو ورځې وړاندې له تا سره دوه ټوټې وې. حضرت ابوذر رضی الله تعالی عنه ورته وفرمایل هو را سره وې، خو هغه مې له خپل ځان څخه زیاتو اړو کسانو ته ورکړې. ابو مروان ورته وویل ته له خپله له هغو څخه ډیر اړ وې. ده ورته وفرمایل الله رب العزت دې تا وبخي، ته دنیا ډیرول غواړې، ته نه وینې چې یو څادر مې اغوستی دی، دویم یې د جومات لپاره دی، له ما سره څه وزې دي چې د هغو شیدې څکم، یو څو کچرې دي چې د بار وړلو لپاره کار ورڅخه اخلم، یو مزدور ډوډۍ راته پخوي، له دې څخه زیات نور کوم نعمتونه په کار دي. دا ټول د څه لپاره درنو اوریدونکو؟ د دې لپاره چې د حضرت ابوذر غفاري رضی الله تعالی عنه په زړه کې د آخرت ویره پرته وه. د الله نه ویرېده او د دې نه ویرېده که زه په دنیا کې د عیش او د عشرت ژوند تیر کم، په آخرت کې به الله رب العزت زما نه سخته پوښتنه کوي. نو د هغه سوال او د ځواب له ویرې نه حضرت ابوذر غفاري ساده او د غریبي ژوند غوره کړی و. د دنیا عیش او عشرت یې نه غوښته، د دنیا په محدود ژوند باندې ابوذر غفاري نه دوکه کېده. یو ځل ابوذر غفاري
رضی الله تعالی عنه له محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه د امیر کېدو غوښتنه وکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل ته کمزوری او امارات د امانت داسې پیټی دی که د هغه حقوق په ځای نه کړې په آخرت کې د دې له امله له رسوایي څخه بل څه نشته. امارات داسې امانت دی که د هغه حقوق په ځای نه کړې په آخرت کې د دې له امله له رسوایي څخه بل څه نشته. له دې خبرې څخه وروسته حضرت ابوذر غفاري رضی الله تعالی عنه هیڅکله هم د امارت هیله ونه کړه او تل یې آخرت په دنیا مخکې کوه. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د ابوذر رضی الله تعالی عنه غریبي او فقیرانه ژوند ولید وی فرمایل زما په امت کې د ابوذر تقوا د عیسی ابن مریم په شان ده. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د حضرت ابوذر غفاری رضی الله تعالی عنه تقوا د حضرت عیسی ابن مریم تقوا سره مشابه کوي. د څه دپاره چې د حضرت ابوذر په زړه کې د آخرت ویره پرته وه، د الله ویره پرته وه، نو خپل ژوند د الله رب العزت د اوامرو او د احکامو په رڼا کې او د محمد رسول الله د سنتو او لارښوونو په رڼا کې تیروه. آخرت یې غوښته، دنیا یې نه غوښتله. عمران بن حطان وای یو ځلې زه له ابوذر رضی الله تعالی عنه سره وم. هغه په جومات کې یوازې ناست و. ما ورته ویلې ای ابوذر رضی الله عنه ولې یوازې ناست یې؟ هغه راته وویلې ما له محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اورېدلی دي چې یوازېتوب له خراب ملګري څخه ډیر ښه دی. نو تاسو هم درنو اوریدونکو که یوازې ګرځئ د دې لپاره چې ځان د خراب ملګري نه وساتئ، دا یوازېتوب تاسو لپاره ډیر غوره دی لکه څنګه چې د محمد رسول الله وینا ده. او ابوذر رضی الله تعالی عنه عمران بن حطان ته وایي. حضرت ابوذر رضی الله تعالی عنه ډیر د نرم زړه خاوند و. د رسول الله صلی الله علیه وسلم له رحلت څخه وروسته به چې کله هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم یاد که نو د اوښکو دریاب به یې له سترګو جاري شو، ځکه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مینه د هغه په زړه کې پرته وه. احناف بن قیس وایي چې ما په بیت المقدس کې یو سړی ولید چې په دوامدار ډول یې سجدې کولې او زما په زړه باندې خاص اثر وشو. کله چې زه بیرته راوګرځېدم نو پوښتنه مې ورڅخه وکړه آیا تاسو ویلی شئ چې ما څو رکعته لمونځ وکړ؟ هغه راته وویل که زه نه پوهیږم الله رب العزت حتمی پوهیږي. او وروسته یې وویل زما دوست ابوالقاسم محمد رسول الله ما ته وویل. یوازې دومره یې وویل او په ژړا شو. بیا یې ویل زما دوست ابوالقاسم محمد رسول الله ما ته وویل. خبره یې پوره کړې نه وه چې بیا یې اوښکې را روانې شوې. په پای کې ځان برابر که او وی ویل زما دوست ابوالقاسم صلی الله علیه وسلم ما ته وفرمایل د الله کوم بنده چې یو ځل الله رب العزت ته سجده وکړي الله رب العزت د هغه یوه درجه لوړه کوي او د هغه یوه بدي له منځه وړي او پر ځای یې یوه نیکي ورته لیکي. احناف بن قیس وایي ما پوښتنه وکړه ته څوک یې؟ وی فرمایل ابوذر د محمد رسول الله صحابي. دا مې چې واورېدل په خپلې ګناه باندې ډیر پښیمانه شوم چې ما ولې د ده نه داسې پوښتنه وکړه. د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د اصحابو مبارکه زمانه وه. ابوذر رضی الله تعالی عنه په یو وران ځای او کنډواله کې استوګنه غوره کړې وه. یو بزرګ د هغه لیدلو ته ورغی او د هغه میرمنې ډیره ستړې ولیدله. حضرت ابوذر رضی الله تعالی عنه د خپلې ښځې په لور اشاره وکړه او وی فرمایل دې ښځې ته وګوره دا ما ته وایي چې عراق ته ولاړ شه. که زه عراق ته ولاړ شم نو د عراق خلک به ما ته دنیا راوړاندې کړي په داسې حال کې چې زما حبیب محمد رسول الله ما ته فرمایلی دي چې د دوزخ د پول مخې ته د قدم ایښودلو په اندازه لاره ده او تاسې ټول به له هغې تیریږئ. د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ارشاد مې په نظر کې نیولی. آیا دا ضروري نه ده چې پیټی او بار مو سپک وي؟ ګورئ درنو اوریدونکو
فقیرانه ژوند کوي، د غریبي ژوند کوي، په یو کنډواله کې ژوند کوي، د دې لپاره چې الله رب العزت په آخرت کې د هغه سره سخت حساب ونه کړي. الله رب العزت دې زموږ او ستاسو په حال باندې ورحمیږي چې د آخرت په ورځ به موږ الله رب العزت ته څه ځواب وایو. الله دې موږ ته توفیق راکړي چې خپل ژوند د الله رب العزت د کلام په رڼا کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو او لارښوونو په رڼا کې تیر کړو، تر څو رب العزت هغه سخته ورځ په موږ او تاسو باندې آسانه کړي. همدارنګه حضرت عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه د ام المؤمنین حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها خوریه و او د حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها په غیږ کې رالوی شوی او روزل شوی و. د ډیرو فضیلتونو او لوړو مرتبو خاوند صحابي و. هغه دومره حق پاله و چې د امیر معاویه د شان او شوکت او ویرې سره سره ده هم د حضرت امام حسین په شان یزید د هغه ځایناستی ونه منه او د امام حسین رضی الله تعالی عنه له شهادت وروسته یې په خپله د خلافت جنډه پورته کړه او په عربو کې خپل خلافت ټینګ که. وروسته د حق په همدې لاره کې شهید شو. د دومره شجاعت او زړورتیا سره سره بیا هم الله رب العزت څخه د ویرې او د زړه د نرموالي دا حال و چې کله دا آیت نازل شو انک میت و انهم میتون ثم انکم یوم القیامة عند ربکم تختصمون. ای پیغمبره ته هم مړ کیدونکی او دوی هم مړه کیدونکي دي. په پای کې به تاسې ټول د خپل رب حضور ته خپله دعوه وړاندې کوئ. کله چې دا آیت نازل شو له محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یې وپوښتل یا رسول الله آیا د قیامت په ورځ به زموږ دعوا او جګړې تکرار شي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل د یوې ذرې حساب به کیږي او حق به حقدار ته ورکول کیږي. کله چې دا خبرې واورېدلې نو په رېږدېدلو شه او ویل الله اکبر، څومره سخت وخت به وي. د حضرت عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه شان ته د هغه شوکت ته وګورئ. د حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها خوریه دی او د هغې په غیږ کې رالوی شوی او روزل شوی، خو بیا هم د الله نه څومره ویریږي، د آخرت نه څومره ویریږي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي آیا د قیامت په ورځ به زموږ دعوا او جګړې تکرار شي؟ محمد رسول الله ورته وایي د یوې ذرې حساب به کیږي او حق به حقدار ته ورکول کیږي. نن ورځ چې زموږ او ستاسو ټول وخت په ظلم او د خلکو د حق خوړلو باندې تیریږي، د آخرت په ورځ مو چې کله الله رب العزت د خپل حضور ته ودروي رب العزت ته به څه ځواب وایو؟ راځئ همدا اوس الله ته متوجه شئ. د خپل عمر او خپل ژوند د الله رب العزت د کلام په رڼا کې د محمد رسول الله د سنتو او د احادیثو په رڼا کې تیر کړئ تر څو رب العزت زموږ نه راضي شي او هغه سخته ورځ الله رب العزت په موږ او تاسو باندې آسانه کړي. همدارنګه درنو اوریدونکو حضرت مالک بن ثعلبه رضی الله تعالی عنه یو بډای صحابي و، یو سرمایهدار صحابي و. یو ورځ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په لور ور روان و. رسول الله صلی الله علیه وسلم د سورة توبې دا آیت تلاوت کوه والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل الله فبشرهم بعذاب علیم. کله چې رسول الله دا آیت تلاوت کوه په حضرت مالک بن ثعلبه رضی الله تعالی عنه دې آیات دومره اثر وکړه چې بېهوشه شو. کله چې په هوش شو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورغی او پوښتنه یې وکړه یا رسول الله آیا دا آیت د هغه چا په اړه نازل شوی چې سره او سپین زر ټولوي او ساتي؟ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل هو. حضرت مالک بن ثعلبه رضی الله تعالی عنه وویل ای رسول الله بیا به له دې غلام یعنی د مالک بن ثعلبه سره یو درهم او دینار هم پاتې نشي، بیا یې تر ماښامه پورې خپل ټول دولت خیرات که او د الله په لاره کې ولګو.
ګورئ درنو اوریدونکو هغه یو وارې دا آیت اوري والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل الله فبشرهم بعذاب علیم بېهوشه کیږي او د محمد رسول الله نه پوښتنه کوي تر ماښامه پورې خپل ټول مال او دولت خیراتوي موږ چې ورځ تر بلې سرمایه او پیسې ټولوو حتی اکثره زکات هم نه ورکوي دوی به د آخرت په ورځ د الله رب العزت په حضور کې نه درېږي الله رب العزت به ترې پوښتنه نه کوي الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي الله دې په خپل فضل په خپل رحم او په خپل کرم سره موږ او تاسو ته بښنه وکړي په همدې هیله درنو اوریدونکو نور به م واورو خو د یوې دمې نه ویل ستا لارښود چې راز زما په امت کې په لاس راکمه خلک چې شي مړه په دلالت کې په لاس راکمه خلک چې شي مړه په دلالت کې خدای جنت نه ورکوي چې توبې ونه باسي خدای جنت نه ورکوي چې توبې ونه باسي بغیر د توبې مغفرت نکړي سبحان جنت ته به داخل نشي لس قسمه انسانان جنت ته به داخل نشي لس قسمه انسانان پیغام د مدني دی حدیث د پاک نبی دی پیغام د مدني دی حدیث د پاک نبی دی حدیث د پاک نبی دی کوي دارنګ بیان جنت ته به داخل نشي لس قسمه انسانان جنت ته به داخل نشي لس قسمه انسانان درنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه ومنئ همدارنګې حضرت عمیر بن سعد رضی الله تعالی عنه د الله رب العزت او د آخرت څخه ډیر ویریدونکی صحابي و حضرت عمر رضی الله تعالی عنه عمیر بن سعد رضی الله تعالی عنه د زکات په راټولولو باندې مامور که او ویلېږه هغه حمص ته ولاړه او هلته یو کال ورباندې تیر شو خو هغه د خپل ځان په باره کې د خلافت دربار ته هیڅ ډول خبر ورنکه په پای کې امیر المؤمنین حضرت عمر رضی الله تعالی عنه هغه ته خط ولیکه او ټینګار یې وکړه چې تر اوسه پورې څومره مال راغونډ شوی وي له خپل ځان سره یې مدینې منورې ته راوړه حضرت عمیر بن سعد رضی الله تعالی عنه د لارې توښه په کڅوړه کې واچوله او په اوږه یې کړه په لاس کې خپله لکړه ونیوله او پیاده د مدینې په لورې حرکت وکړ کله چې مدینې منورې ته ورسید په داسې حالت کې و چې ویښتان یې اوږده شوي وه مخ یې په دوړو او خاورو پټ و د بدن رنګ یې بدل شوی و حضرت عمر رضی الله تعالی عنه پوښتنه وکړه ته په څه حال یې حضرت عمیر بن سعد رضی الله تعالی عنه ځواب ورکه امیر المؤمنین ګورې چې بلکل ښه یم او ټوله دنیا له ځان سره راکاږم حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ورته وفرمیل آخر له تا سره څه دي عمیر بن سعد عرض وکړه دا زما کڅوړه ده چې په هغې کې مې د لارې توښه ده کاسه مې ده چې خوراک پکې کوم او په هغې سر او جامې وینځم یو وړوکی مشک دی چې د څکلو او اودس اوبه پکې ساتم او یوه ډنډه ده چې د ضرورت په وخت کې له دښمن سره پرې مقابله کوم آخر د دې شیانو نوم اخیستل خو پکار دي حضرت عمر رضی الله تعالی عنه پوښتنه وکړه آیا ته پیاده راغلی عمیر بن سعد عرض وکړه هو عمر رضی الله تعالی عنه وفرمیل هلته داسې هیڅوک نه و چې ستا لپاره سورلي برابره کړې وی هغه وویل نه ما چاته سوال وکړه او نه هغوی سورلي برابره کړه حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وفرمیل له هغو مسلمانانو څخه چې ته راغلی یې څومره خراب خلک دي حضرت عمیر بن سعد رضی الله تعالی عنه ورته ویل امیر المؤمنین له الله څخه وویرېږه هغه تاسې د مسلمانانو له غیبت څخه منع کړي یاستئ هغه خلک مسلمانان دي ما هغوی په لمونځ کولو لیدلی دي حضرت عمر رضی الله تعالی عنه پوښتنه وکړه تا ته معلومه ده چې ته ما چیرته او د څه لپاره لیږلی وي عمیر بن سعد ځواب ورکړه تاسې چې زه چیرته لیږلی وم هلته ولاړم د هغه ځای نیک خلک مې راټول کړل او د حاصلاتو د عشر او د زکات راټولولو لپاره مې وګمارل هغوی به چې څه راوړل هغه به مې په اړو کسانو وویشل که چیرې تاسې هم د هغې مستحق وی نو تاسو ته مې هم راوړل
حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د هغه له ځواب څخه ډیر خوښ شو او ویې غوښتل چې دی په همدې دندې باندې پاتې شي، خو هغه د آخرت د سوال او ځواب له ویرې د دې دندې منلو ته تیار نه شو. هغه عرض وکړي امیر المؤمنین اوس زه له دې کار څخه معافي غواړم، نه به ستاسو په زمانه کې ومنم او نه له تا څخه وروسته، ځکه چې د زرګونو احتیاطونو سره سره د الله رب العزت له نیولو څخه خلاصېدلی نشم. ما ډیر زیات زیار وویست چې د حکمرانی له بوی څخه هم ځان وساتم، خو یو ورځ مې یو نصراني ته له خولې ووتل چې الله دې تا خوار کړي. وګورئ د آخرت ویرې ته. نن ورځ د خلکو وینې تویوي، د خلکو مالونه خوري، د خلکو مالونه غصب کوي، خو د الله ویره او د آخرت ویره نشته. ظالمان په دغه باندې ژوند تیروي، د آخرت په ورځ به د الله په حضور کې الله ته څه ځواب وایي. له دې څخه وروسته اجازه وغوښتله او د خپل کور په لور چې له مدینې منورې څخه څو میله لرې روان شو. د هغه له تګ څخه وروسته حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د یو سړي په لاس 100 دیناره هغه ته ولیږل او ورته یې وویل که چیرې د هغه ژوند سوکاله او د اطمینان وړ و په پټه خوله بیرته راشه، او که چیرې په تنګسه او په غریبي کې و نو دا پیسې ورکړه. کله چې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه استازی حضرت عمیر بن سعد رضی الله تعالی عنه ته ورسېده، هغه دیوال ته ناست و او له خپل کمیس څخه یې حشرات لرې کول. ده ورته وویلې کینئ له کوم ځای څخه راغلی؟ استازي ځواب ورکه له مدینې څخه راغلی یم. پوښتنه یې وکړه امیر المؤمنین څنګه و؟ ویلې ښه دی د الله حکم او قانون پلی کوي. حضرت عمیر بن سعد رضی الله تعالی عنه چې دا واورېدل نو د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په حق کې داسې دعا وکړه، ای الله د عمر رضی الله تعالی عنه مرسته وکړه، هغه ستا په مینه کې ډیر کلک دی. قاصد 3 ورځې هلته تیرې کړلې. د هغه ژوند حالات یې چې ولیدل چې ډیر په سختي سره یو وړه ډوډۍ په لاس ورځي چې هغه هم د میلمه مخې ته ږدي او په خپله په لږه ژوند تیروي. استازي وروسته له 3 ورځو هغه 100 دینار را وویستل او ورته یې ویلې واخلئ دا امیر المؤمنین ستا د اړتیا لپاره رالیږلي دي. حضرت عمر بن سعد رضی الله تعالی عنه چې دا واورېدل چیغې کړلې او ویې فرمایل زه دې ته اړتیا نه لرم او دا ټولې په یتیمانو او فقیرانو وویشئ. د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه استازي چې دا حالت ولیده بیرته مدینې منورې ته راغی او حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته ټول حال بیان کړ. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه حضرت عمر بن سعد رضی الله تعالی عنه مدینې منورې ته راوغوښت او هغه ته ډیره غله او جامې ورکول غوښتل، خو هغه غله ونه منله او وی ویل امیر المؤمنین زه دې ته اړتیا نه لرم ځکه چې ما 2 ساعه اوربشې په کور کې پریښې دي او راغلی یم. یعنې 3-4 کیلو اوربشې مې په کور کې پریښې دي، ستا حضور ته راغلی یم، دې ته زه اړتیا نه لرم. خو کومه جامې چې امیر المؤمنین رضی الله تعالی عنه ورته پیش کړې وي هغه یې واخیستلې او وی فرمایل چې زما میرمن جامې نه لري نو دا جامې به د خپلې میرمنې د اغوستلو لپاره ویسم. له دې پیښې څخه څه موده وروسته حضرت عمر بن سعد رضی الله تعالی عنه وفات شو. کله چې امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه له دې پیښې خبر شو ډیر سخت خفه شو. دی پیاده د بقیع هدیرې ته د حضرت عمر بن سعد رضی الله تعالی عنه قبر ته ورغی او هغه ته د رحمت او مغفرت دعا وکړه او وی فرمایل کاشکې چې له ما سره د عمر بن سعد په شان کوم سړی پیدا شوی وی او له ما سره د مسلمانانو د معاملاتو په سرته رسولو کې مرسته کولی. وګورئ عمر بن سعد د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم جلیل القدر صحابي دی، حاکم دی او والی دی، خو بیا هم د الله رب العزت نه څومره ویریږي. د الله رب العزت څومره ویره د هغه مبارک په زړه کې پرته ده د دې لپاره چې د آخرت حساب سخت دی. د الله په حضور کې زه ځواب نشم ورکولی. د دنیا غریبي او ساده ژوند غوره کوي، خو د دې نه ویریږي چې الله به په آخرت کې ما سره سخت حساب وکړي. نو راځئ درنو اوریدونکو الله ته متوجه شو، د خپل ژوند د الله رب العزت د کلام په رڼا کې او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثو په رڼا کې تیر کړو تر څو رب العزت هغه سخته ورځ په موږ او تاسو باندې هم اسانه کړي. په همدې هیله درنو اوریدونکو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم تاسو ټول په لوی الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسئ.
اول هغه سړی چې تر مخ د واکدارانو چې کاندې چاپلوسي د ظالمانو امیرانو چې کاندې چاپلوسي د ظالمانو امیرانو کفن کشتای دوهم او نمام بولی دریم کفن کشتای دویم او نمام بولی دریم چکڑی چغل خوری د دو تر منزل کا شیطان جنت تا بداخل نشل قسم انسانان پیغام د مدنی دی حدیث د پاک نبی دی حدیث د پاک نبی دی کوي دارنګ بیان جنت تا بداخل نشل قسم انسانان جنت تا بداخل نشل قسم انسانان بلکستی تلرم چکڑی را جمع جن کئی اختا پا فسق فجور بھی ہمیشہ کری بدکاری اختا پا فسق فجور بھی ہمیشہ کری بدکاری پنزم دی چی پخپل پات بندی نکان دی غیرات پنزم دی چی پخپل پات بندی نکان دی غیرات پگم چوی ڈول زنو وہی ڈول پر دے جہان جنت تا بداخل نشل قسم انسانان پیغام د مدنی دی حدیث د پاک نبی دی حدیث د پاک نبی دی کوي دارنګ بیان جنت تا بداخل نشل قسم انسانان جنت تا بداخل نشل قسم انسانان وهم هغه سروزګر د چې وهي د سروز اسباب اتم چې در گذر نیت نه کوي د چا په باب اتم چې در گذر هیڅ نه کوي د چا په باب عفو نکړي تر ګناه نه مني عذر د چا عفو نکړي د ګناه نه مني عذر د چا چې کړی وي قصور د په حق یو مسلمان جنت ته بداخل نشل قسم انسانان جنت ته بداخل نشل قسم انسانان پیغام د مدنی دی حدیث د پاک نبی دی حدیث د پاک نبی دی کوي دارنګ بیان جنت ته بداخل نشل قسم انسانان جنت ته بداخل نشل قسم انسانان نهم هغه انسان چې پیدا شوی لزیناوي بناز پر لوی لار په غیبتونو مبتلا وي بناز پر لوی لار په غیبتونو مبتلا وي لسمعک دای په شمار ازاری د مور او پلار لسمعک دای په شمار ازاری د مور او پلار نه حق زوروي چې والدین د لوی عصیان جنت ته بداخل نشل قسم انسانان پیغام د مدنی دی حدیث د پاک نبی دی حدیث د پاک نبی دی کوي دارنګ بیان جنت ته بداخل نشل قسم انسانان جنت ته بداخل نشل قسم انسانان حضرت ابن عباس د حدیث کړی روایت باید چې مسلمانو ترې حاصل کړو څه عبرت باید چې مسلمانو ترې حاصل کړو څه عبرت پرې عامل شه مسروري د تحفه د اخروي پرې عامل شه مسروري د تحفه د اخروي نور هم کړه مستفید لداسې ګټو مومنان جنت ته بداخل نشل قسم انسانان پیغام د مدنی دی حدیث د پاک نبی دی حدیث د پاک نبی دی کوي دارنګ بیان جنت ته بداخل نشل قسم انسانان جنت ته بداخل نشل قسم انسانان جنت ته بداخل نشل قسم انسانان